هلمند میشتي خبریالان وایي له رواني او اقتصادي ستونزو ځورېږو. د هلمند ولایت یو شمېر خبریالان وایي تېرو وختونو کې دوامداره ناامنیو او شخړو له رواني پلوه ځپلي دي. اوس وختونو کې چې ډېری خبریالانو خپل کار ځایونه له لاسه ورکړي دي او بې دندې سوي له اقتصادي ستونزو کړېږي. دوی وایي اقتصادي او رواني ستونزې ورځ تر بلې ډېرېږي چې د دې حالت دوام به د ژورنالیزم د مسلک راتلونکی له ننګونو سره مخ کړي. هلمند کې داسې مهال یو شمېر خبریالان له رواني او اقتصادي ستونزو شکایتونه کوي چې تازه د ولایت کې د ګڼ شمېر خبریالانو لپاره د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټې له لوري روزنیز پروګرام پیل شوی دی. دفاع وزارت وایي چې ډاکټر محمد اسماعیل وردګ تر څارنې لاندې د سردار محمد داود خان په 400 بستریز روغتون کې د یوه تنکي ځوان د اورتوپیدي پیچلۍ د هډوکو د بڼې بدلولو بریالي عملیات ترسره شوي دي. یوه اونۍ مخکې په دې روغتون کې د مغزي تومور پیچلي عملیات ترسره شوي وه. کابل ښاروالي له پولیسو خطه څخه تر کارتي مامورین 3 لارې پورې د غځېدلي سړک د بیارغونې چارو د بشپړېدو خبر ورکړی دی. کابل ښاروالي ویلي دي چې د دې سړک ځینې برخې د وخت په تېرېدو سره زیانمنې شوي وې چې تر تخنیکي او فني مطالعاتو وروسته د پرمختللې ماشینري په وسیله د بیارغونې چارې په معیاري توګه ترسره شوي. په افغانستان کې د یوناما دفتر رئیس روزا اونتابیو د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال دانیل اندریس او د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکایوشي کرومایا د هرات له والي سره په دغه ولایت کې د زلزله ځپلو د ستونزو د ارزونې په تړاو خبرې کړې دي. دوی ویلي چې هرات ته د سفر موخه له زلزله ځپلو سیمو څخه لیدنه او په اړه د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو څانګو ته راپور ورکول دي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ترکیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سرنسرلي اوغلو سره په لیدنه کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید د اوسنیو حقایقو په پام کې نیولو سره له افغانستان سره مثبت تعامل وکړي. دغه وزارت ویان پر خپل ټویټر پاڼه لیکي چې فریدون سرنسرلي اوغلو په دغه لیدنه کې د سرپرست حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د تعامل پر زیاتوالي ټینګار کړی دی.